چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا. د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه مبارک سره روایت دی د فرمایلی دی چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسو ناڅاپه موږ یو غږ واوریدی. دا غږ داسې غږ و لکه یوه دماکه چې وسي، لکه د یو شي پټاو چې وسي، دا رقم یو لوی غږ موږ واوریدی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم و صحابه کرامو ته وویل هل تدرون ما هذا؟ ای صحابه کرامو تاسې پوهیږئ چې دا د څه شي غږ و؟ دا د څه شي دماکه وه؟ دا د څه شي پټاو و؟ دا څنګه غږ و چې تاسې واوریدئ؟ صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې عادت دا رقم و چې کله به رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو شي پوښتنه ځینې وکړه او دوی ته به په هغه باره کې معلومات نه و، نو دوی به ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې ویل الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول په دې باندې ښه خبر دی چې دا څه وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغو صحابه کرامو څخه دا پوښتنه کړې ده چې دغه اواز چې تاسې واورېدئ چې د یو پټاو او د یو دماکې یو لوی اواز و، دغه اواز د څه شي و؟ صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په جواب کې ورته وویل چې الله او د هغه رسول په دې باندې ښه عالم دی چې دا د څه شي غږ و. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ودی ته وویل هذا حجر رمي به في النار، دا یوه ډبره وه چې الله جل جلاله و جهنم ته وریله کړې وه. دغه ډبره 80 کاله د مخه 80 کاله د مخه دغه ډبره الله جل جلاله په حکم باندې و جهنم ته وریله سوې وه. 80 کاله دغه ډبره د جهنم په ژوروالي کې روانه وه، حتی در داسې اندازې پورې چې اوس دغه ډبره د جهنم و بیخ ته ورسېدله او چې کله دغه ډبره هلته د جهنم په بیخ کې وموښتله دې دماکه وکړل، اواز یې وکړي او د یو پټاو غوندې اواز ځینې پیدا سو. دغه اواز تاسې واورېدئ. محترمو دوستانو، الله جل جلاله دې موږ او تاسې د شریعت لارې او د جنت لارې د ژوند د لارې د ټولو ګروپانو ملګري دوستان قریبان د جهنم د اور څخه وساتي او الله جل جلاله دې د ایمان د زوال څخه وساتي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته دغه د جهنم د ډبرې خبره کړې ده چې د جهنم یوه ډبره چې په جهنم کې روانه وي 80 کاله روانه او بیا چې هلته دا لګیږي او لوی اواز نه پیدا کیږي د الله جل جلاله له طرفه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه باندې دا یو لوی پیغام دی مؤمنانو ته چې د الله جل جلاله لوی لوی عذابونه دي چې در ټولو بد عذاب هغه د اور دی. نو ځکه مؤمنانو ته الله جل جلاله امر په دې سره کړی دی چې تاسې په هر لمانځه کې د دغه اور څخه پناه وغواړئ، د الله جل جلاله ته دا خواست وکړئ چې الله د جهنم د اور څخه مو وساتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د جهنم د اور څخه پناه د الله جل جلاله د طرفه ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ارشاد دی چې تخپل امت ته دا وښیه چې دوی همیشه داسې وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقینا عذاب النار. د جهنم د اور څخه پناه اخیستل دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ارشادات څخه یو امر دی مؤمنانو ته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم و دغو صحابه کرامو مبارکان ته دا شی چې تاسې چې کوم غږ اورېدلی دی دا هغه ډبره ده چې جهنم ته لوېدلې ده 80 کاله د مخه، اوس دا د جهنم هغه ژوروالي ته ورسېدله. محترمو دوستانو، الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله د دغه عذاب څخه وساتي او الله جل جلاله دې مو د جهنم څخه وساتي. د الله جل جلاله چې کوم عذابونه پیدا کړي د ټولو بد عذاب چې الله جل جلاله به انسانانو او جنیات ترکي هغه به د جهنم عذابي. د حدیث روایت مسلم کړی دی.